د شریعت غږ راډیو ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو به جوړ روغ او خوشحاله یاست. د اسماء القرآن خپرونې د لارې مو زه رحمت اظهار هر کله کوم. هیلهمند یم چې دا خپرونه هم تر پایه راسره واورئ. شپږم فصل ذکر، پند او عبرت. په قرآن کریم کې د ذکر کلمه په ګڼو صرفي الفاظو سره 4 نوي ځلې راغلي چې یو شمېر تعبیرونه یې د بیلګې په توګه وړاندې کوو. د ذکر معنا په قرآن کریم کې له تېروتنو پند اخیستنه، د عقل روح جسمي متوازنه روزنه، وګړو او ټولنو ته د ژوندانه په ګڼو ډګرونو کې له تېروتنو نه د پند اخیستنې او د پرمختګونو ترلاسولو پر کړنلاره روزلو او پوهولو ته وایي. ذکر، پند، عبرت او روزنیزه لارښوونه دا یو برکتناک ذکر دی چې در نازل کړی مو دی. هغه برکتناک ذکر چې لوستونکي او اوریدونکي عملي کوونکي پرمختیا ورکوونکي ټول د پرمختګ لوړو مقامونو ته رسوي. قرآن د ژوندانه د هرې برخې لپاره پند او عبرت دی. له دې قرآن نه د تېروتنو سمون، د زیانونو د جبران د سمولو او سپېڅلو لارو د رغون غوښتنه ولري. دا کتاب فقط نړیوالو ته پند دی. داسې کتاب در باندې نازل سوی نو زړه دی باید تنګ نسی او لدې شاته نسی چې خلک پرې وډار کړي او مؤمنانو ته پند او عبرت سي. چا چې تېروتنه کړې ده هغه ته مه نهیلي کېږه، په نیکویي یې جبران کړه. ښېګڼې بدې ګڼې له منځه وړي. دا پند اخیستونکي ته پند دی. عابدان هغوی دي چې تېروتنې جبرانوي او ګټنې ته ځان چمتو کوي. قرآن عبادت کوونکي ته پند دی. هوښیار عقل هغه دی چې زیانونه جبران او پرمختګونو ته بشري وړتیاوې چمتو کړي. روڼ عقلونو ته پند دی. د دوی په اخلاص موږ دوی د دنیوي او اخروي پندونو ته ځانګړي کړل. هر بنده چې الله تعالی سره تړاو لري هر څه ورته روښانه ښایي او ورپه یادوي. دا هغه چاته پند او ورپر یادونه ده چې زړه لري، خبرو ته غوږ دی او پر حقونو ګواوي. دا کتاب فقط ټول بشر ته ورپر یادونه او پند دی. او اوس موږ دغه له برکتونو ډک ذکر درته نازل کړ. نو آیا تاسې د ده نه منلو نه منکر یاست؟ پیغمبره دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې موږ درته نازل کړی دی چې دوی یې پر آیاتونو غور وکړي، پوهان او روڼفکران ترې درس واخلي. په مادي او معنوي برخو کې ټول انساني پیښو، غوښتنو او پوښتنو ته پر ځای او د انساني فطرت له غوښتنې سره سم عملي کېدونکي پرمختګ تضمینونکي ځوابونه، تطبیقي لارښوونې، ویښوونکي او ځیرونکي وړاندیزونه لري. ټولې نړۍ ته د امن، پرمختګ او نیکمرغۍ نظریې او عملي لارې چارې د کاري ډلې ځانګړنې ښکاره کوي او د تشکیل مواصفات مشخصوي. د عروج او زوال نشي او عاملین په ګوته کوي. ښکاره او په زړه پورې معلومات د حقایقو د جوتولو له لارې د حقونو او مسؤلیتونو د اداینې په موخه داسې وړاندې کوي چې عملي شخصیتونه یې عملي درمل، بشري ستونزو ته حل لاره، مادي او معنوي پرمختیا ورته لارښود، عامو خلکو ته روزونکی او د ژوند ټولو اړخونو ته د کامیابۍ اساس دی. قرآن کریم داسې ژوند سمونکی ذکر دی چې پیغمبر هغه وخت خلکو ته بیان کړ، خو اوس هم بشري نړۍ همداسې بیان تطبیق ته ژمنه ده. خلک دې په دې اړه فکر وکړي چې څنګه، کله او څومره پرې ځان پوه او څومره عملي کړي او ژوند خلکو ته څرنګه او څومره منظم، ګټور او خوږ کړي. د عطا الخراساني تعریف. عطا الخراساني د ذکر تعریف انساني ژمنو چارو او موخو سره په تړاو کوي او وایي د حلال او حرام په اړه ناسته پاسته ذکر دی. د پورته تعریف په رڼا کې ویلی سو چې د ژوندانه په ټولو انتقادي، عبادتي، سیاسي، تعلیمي، اجتماعي، اخلاقي، صنعتي، زراعتي، حکومتي ډګرونو کې پر حلال او حرام بحث، مناقشه، د حلالو د ترویج او حرامو د مخنیوي لپاره د منتجدو لارو چارو موندنې ته ذکر وایي. د بیلګې په توګه هغوی چې په کرنیزو، صنعتي، تجارتي، اداري او اقتصادي پرمختیاو کې نوښتونه کوي، د حاصلاتو د کچې د لوړوالي او نرخونو د ارزانه کېدو لپاره زیار باسي، د غلو دانو، میوو او لبنیاتو د زیاتوالي له لارې ټولنه پر ځان بسیا کوي او د لا ښه پرمختیا لپاره د نورو ولسونو کره څېړنې، لیکنې، شننې، ژباړې، څېړنې، لیکنې، سلا مشورې او ارزونې کوي. په حقیقت کې یو عملي ذکر کوي. هغه ساتونکی چې ظالم نسی او ولچکوي یو عملي ذکر دی. په نړیوالو او محلي اړیکو خپل ملت ته پرمختګ ورکول عملي ذکر دی. ځکه صالحان او مصلحین هله بریالي کیږي، د فساد او مفسدینو ریښې هله وچیږي چې ولس ته د حلالې ګټې مخه هواره سي. هغومره چې یوه ټولنه خپلو خلکو ته د حلالې ګټې لارې تړي هغومره په ظلم او خیانت کې اخته کیږي. هغوی چې د ولسونو د حلال خوراک او څښاک لپاره عملي او منتجل برنامه نه لري او غواړي اصلاحات رامنځته او
فساد ورکړي دروغجن دي، ځکه چې بې خوراکه او بې څښاکه انسان فعالیت نسي کولی او د حلال کاروبار په نشتون کې خلک په حرامو پسې ګرځي. د الله له روزي وخورئ او وڅښئ او مځکه داسې مه ورانوئ چې تاسو ورانونکي واوسئ. الله تعالی پیغمبرانو ته د دوی ښوونیزه او روزنیزه تګلاره داسې انځوروي چې لومړی د حلال رزق چاره وکړئ، بیا نیک او صالح اعمال وکړئ او بیا په دې ځان پوه کړئ چې الله پر هر څه پوه دی. ای پیغمبرانو پاک شان وخورئ او نیک عمل وکړئ، تاسې چې هر څه کوئ زه پرې ښه پوهیږم. حلالو خوړو، پاکو جامو او روا کورونو موندنه تر تقوا مخکې یا د تقوا بنسټ ګڼل کیږي. لاندې آیات کې دقت وکړئ. خواړه، لباس او پاک ځای تر تقوا او ایمان مخکې یادیږي، ځکه چې د حرام خورو او یا د حرام خورو پر دسترخوان د ناستو ملنګانو تقوا الله تعالی ته دوه توته ارزښت نه لري. حلال خواړه د الله تعالی د شکر او عبادت بنسټ دی. هغه ولسونه چې حلال ګټي او حلال خوري، بچیان یې حلالیان او کارونه یې هم حلال وي، او هغوی چې حرام خوري نسلونه، کارونه او برنامه یې حرامي وي. نو ای خلکو، تاسې هغه روزي وخورئ چې الله تعالی تاسو ته حلاله او پاکه درکړې ده، او د الله د نعمتونو شکر وکړئ که په رښتیا د هغه عبادت کوونکي یاست. بشري پرګنې هلته له شیطانو لومو ژغورلی، له بدۍ او فحشا څخه یې سمې ته راګرځولی سو چې حلاله روزي ورته پیدا کړو. لاندې آیاتونو کې دقت وکړئ. ای خلکو، په مځکه کښې چې کوم حلال او پاک شیان دي هغه وخورئ او د شیطان په ښودل سویو لارو مه ځئ. که ستاسې ښکاره دښمن دی هغه خو تاسې ته د بدۍ او بې حیایي امر کوي او دې ته مو لمسوي چې په خدای پورې هغه خبرې وتړئ چې تاسې پرې نه پوهیږئ، ځکه چې هغه الله نه دی ویلي. له پورته آیات نه معلومیږي چې د شیطان مقابله د زراعت، تجارت او صنعت پرمختیا او پراختیا سره شونې ده. حلال او حرام د اسلام او ایمان معیارونه دي. څومره چې په ټولنه کې د حلال خوري کچه لوړه وي، هغومره د خلکو په وینا او عمل کې د اسلام او ایمان غوښتنې په رښتینې بڼه لیدل کیږي، او څومره چې حرام خواره زیات وي، هغومره په اسلامي ټولنو کې په دیني ستاین نومونو او ایماني شعارونو کافرانه او منافقانه چارې اسلام او ایمان ته منسوبیږي، چې د مسلمانانو د شرمېدلي زوړ او دردناک غمیزې اساسي لامل همدا دی چې کافرانه او منافقانه چارې د غوړمالو دین پوهانو له لارې په کاذبه بڼه اسلامي او ایماني رنګ خپلوي. د ذوالقرنین ذکر کله چې ذوالقرنین په اړه پوښتنه وسوه، الله تعالی وویل دوی ته د ذوالقرنین په اړه پوښتي، دوی ته ووایه د ده په اړه به تاسو ته د ریادونه او پند درکړم. بیا ورپسې آیاتونه کې الله تعالی لاندې موارد یادوي. اول، د ده پراخه دولتي امکانات او د دغه امکاناتو کارول د بشر په خیر کې. دوهم، لویدیځ او ختیځ ته د ده اوږده سفرونه د حقایقو او حقونو د ادا په موخه. دریم، د ظالمانو او مظلومانو ترمنځ داسې دیوال جوړول چې ظالم مظلوم اذیت او متضرر نسي کړای. څلورم، ولس یې د درنو مالیو او دولتي باجونو فشار لاندې نه راوستل، دولت یې د خلکو په خدمت کې کړل او داسې نور. ګورو چې څومره انساني خدمات چې د ژوندانه په هر ډګر کې په فکري، عملي او ویناییزه بڼه کیږي قرآني ذکر دی. لفظي ذکر او دعا. لفظي ذکر معنا دا نه ده چې ژبه به یو څه وایي، عقل او عاطفه به ترې نه خبره وي. لفظي ذکر هغه ذکر دی چې ژبه یې توري په کره او پوره بڼه ادا کوي، عقل یې په معنا فکر کوي او روح له الله تعالی سره په تړاو خوند او پند اخلي. لمونځ، تلاوت، دعاګانې، د سهار او ماښام اذکار، د ځایونو، وختونو، چارو او حالاتو ځانګړي اذکار. له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت دی دغه اذکار عملي او فکري ذکر ته داسې چمتو کوي چې انسان په پوره اخلاص په خپل وخت، امکاناتو او وړتیاو بشري اړتیاو حلوي. څومره چې انسان پر دغو اذکارو پایبند وي، هغومره یې جسم، عقل او روح ښېګڼو ته چمتو او له بدګونو لاس په سر وي. په 24 ساعتونو کې 1 ساعت دغو اذکارو ته ورکول انسان د انسي او جني شیطانانو له لمسون بېلارې کولو ژغوري. د اذکارو ډېر کتابونه لیکل سوي دي چې له هر مسلمان سره په هر کور او هر جیب کې وي. د اذکارو فضیلت په زرګونو نبوي احادیث، په سلګونو آیاتونه او د علماو زرګونو زرینې ویناوې لرو چې زه فقط د محمد بن کعب القرطزي وینا ستاسو حضور ته ږدم.
محمد بن کعب القرظي وایي که چاته د ذکر د پرېښودلو اجازه وای زکریا علیه السلام ته الله تعالی وایي ستا نښه دا ده چې له اشارې پرته 3 ورځې له هیڅ چا سره مه غږېږم او خپل رب ډېر در یادوه او که بل چاته د ذکر د پرېښودلو اجازه وای نو الله تعالی د لارې مجاهدینو ته به اجازه وای. الله تعالی دوی ته وایي ای هغو چې ایمان مو راوړئ کله چې له یوې جنګیالۍ ډلې سره په جنګ کې ښکېل سوئ نو ټینګ سئ او الله تعالی ډېر یادوئ. د هر انسان د نیکچارۍ مخې ته د انسي او جني شیطانانو بېشمېره لومې دي چې پکې راګیر او ښکیل سي. د دې لومو شلول یوازې په ورځني 1 ساعت ذکر سره شونې دي. بشر پالنه د ذکر او دعا د قبلېدو بنسټ. لفظي ذکر هله الله تعالی ته منل کیږي او نتایج پرې مرتب کیږي چې بشري حقونه ادا سي. ایوب علیه السلام ته داسې وایي. لاندې روایت ته په دقت سره غوږ سئ. ایوب علیه السلام وویل ای الله که تا ته دا خبره معلومه وي چې له وږي نه خبر سوی یم د هغه تر مړښته مې مخکې ځان نه دی موړ کړی نو رښتینې مې وګڼه. 2 کسانو دا خبره واورېده. بیا یې وویل ای الله ته پوهېږې چې د لغړ له حاله چې خبر سوی یم خپله مې تر هغه جامې نه دي اغوستې چې لغړ مې په تن پټ کړی نه وي. 2 کسانو دا خبره واورېده. بیا سجدې ته ولوېدی نو رښتینې مې وګڼه. بیا په سجده پرېوت او ویل ای الله تر هغه مې سر له سجدې نه پورته کوم چې روغ کړی دی نه یم. ګورو چې د خلکو د خېټې د مړولو او بدن د پټولو له لارې الله تعالی ته خپله ستونزه وړاندې کوي او هغه یې په غیبي مرسته حلوي. همدا لامل و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمزورو د پالنې او سمبالنې له لارې له الله مرسته وغوښته او صحابو ته یې سپارښتنه کوله چې د کمزورو او اړمنو د ستونزو د رژولو له لارې له الله مرسته وغواړي. ما د کمزورو خلکو ترڅنګ ومومئ. یقینا الله تعالی تاسو ته روزي او مرسته ستاسو د کمزورو سره په مرسته درکوي. همدا لامل دی چې د مدینې په اخر سر کې مریض نه دی پیدا سوی مګر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پوښتنې ته ورغلی او بل ځای اصحابو ته داسې نصیحت کوي. له ابو موسی رضی الله تعالی عنه نه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بندي آزادوي وږي مړوي او د ناروغ پوښتنه کوي. اسلامي دعوت د اسلام ستر میراث او ویاړمن امتیاز دی. اسلامي دعوت د علم مینې او رحم پر بنسټ د بشري پرګنو د عقلي عاطفي او جسمي متوازنې روزنې له لارې انسان د حقوق الله او حقوق العباد متوازنې او اداینې ته چمتو کولو ته اسلامي دعوت وایي. د دعا د قبلېدو یو شرط دا دی چې مسلمان باید داعي وي. داعي میلمه پال کوربا ته وایي. مسلمان چې د بل انسان په عقلي جسمي او عاطفي وده او سپېڅلتیا کې چې هر ډول نقش ادا کولی سي باید له خلکو یې ونه سپموي. باید یو غیرتمن کوربا په توګه داسې نقش ادا کړي چې هم مینه ورته ورکړي او هم له ذوق سره یې برابر او ګټور خواړه ورته په اورین تندي او پیرزوینې سره مخې ته کښېږدي چې د کمترۍ احساس ونه کړي. عقل جسم او روح یې په عزتمنه بڼه واده وکړي او د انساني رسالت کرا او پوره ادا ته چمتو سي. له ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هرومرو خلکو ته په نیکۍ امر او له بدوی یې منع کړي. که مو ونه کړل الله به مو بد خلک در باندې مسلط کړي. بیا به مو ښه خلک دعاوې کوي او دعا به یې نه قبلیږي. قرآن ټول انسانیت ته ذکر له پند اخیستنې سره په تړاو ټولې عقلي او عاطفي وړتیاوې په قرآن کریم کې یادې سوي دي. قرآن کریم د درنښت بخښونکی عزتمن او لوران پند څپان د چینه ستره پانګه او پرله پسې نسیم دي چې په مینه انساني وړتیاو راسپړي او پنځوي. مسلمانان باید په سپېڅلي دعوتي احساس ټول انسانیت ته د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې د پوهنیز روزنیز او ښوونیز پند سرچینه سي. انسانیت باید د قرآن کریم د دې عبرتناک درس له ستر نعمت د مسلمان په لټۍ بې برخې نه سي. د مسلمانانو حرکات سکنات ناسته ولاړه وینا چوپتیا لیکنه شننه ستاینه غندنه شعر عقل ویښونکی روح پیاوړي کوونکي اجتماع ته امن سوکالي او پرمختیا راوستونکی وي ځکه چې قرآن کریم ذکر دی او ذکر ترې همدا غواړي. د ذکر عمومي قواعد قرآن کریم د نیکمرغۍ او بدمرغۍ پرمختګ او شاتګ د بری او ناکامۍ عمومي عواید او ګټور قوانین درښایي. داخلي او بهرني عوامل یې در په ګوته کوي. د دغې معلومې قاعدې او کره معلومات له لارې مؤمن ژمن دی چې د ژوندانه
پښتانه بېلابېل اړخونه د بري لوړې کچې ته ورسوي، د ژوند د هرې برخې پر مادي او معنوي تشه د ګناه احساس وکړي، او تر هغې باید مسلمان آرام ونه ګړي چې فردي او اجتماعي ژوند پرمختللی او نیکمرغه نه کړي. د بیلګې په توګه پوښتنې او ځوابونه باید داسې وسي: زموږ کونډې ولې تر نورو هیوادونو ډېرې دي؟ ولې تر کونډپالنې، کونډ زیږونې او تر یتیم پالنې، یتیم زیږونې طرحې راباندې ډېرې تپل کېږي؟ ځکه چې موږ مسلمانانو د اسلامي ټولنې په جوړولو کې خپله دیني وجیبه او انساني ژمنه نه ده ترسره کړې. عملي کچه ولې ټیټه ده؟ د علم په اړه مو خپله ژمنه او عملي خدمتونه نه دي ترسره کړي. پوهان مو ولې دردونه نسي پیژندلی او درملولی؟ نصاب مو د خپلو ارزښتونو پر محور نه دی. بهرني فرمایشونه پکې ډېر دي، نظري دي، عملي نه دي. حلال خوراک ولې نه لرو؟ د زراعت، صنعت، تجارت، د مالي منابعو د ودې او ساتنې د اوبو مهارونې آیاتونه او نبوي احادیث مو شاته غورځولي. ښکېلاګران ولې زموږ ځوانان زموږ پر ضد کارولی سي؟ ځکه موږ خپلو ځوانانو ته عالمانه مینه او مسلکي روزنه نه ورکوو. پوهانو مو له ځوانانو فیصله اخیستې. سیاسي بې ثباتي ولې رامنځته سوې؟ موږ یې په حل ولې نه پوهیږو؟ د سیاست په اړه مو خپله دیني ژمنه نه ده پیژندلې او تر سره کړې. سیاستوال مو د ولسپالنې پر ځای په څرونو یې فکر کوي. عام خلک له شا د سیاستوالو عیبونه وایي او مخامخ یې غوړمالي کوي. پوهان مو سیاستوالو ته د نصیحت پر ځای د هغوی دسترخوان ملنګي کوي. درانه خویونه ولې نسته؟ که ستا ولې تت، ځورونکي او زیانمنونکي دي؟ د اسلامي روزنې لپاره پوهانو خپل مسؤلیت نه دی پیژندلی. تاوتریخوالي چې له علمي، اخلاقي او مالي فقره سرچینه اخلي. کورونه ړنګ، ټولنې یې ویجاړي، واکمنان یې کاواکه، بېواکه، بلواکه او حکومتونه یې کمزوري کړل. متاسفانه موږ د کوچنیو اختلافاتو ګوندې منتر او مذهبي کښنځلمار له لارې ولسونه د پشکال په ګرمۍ کې د اسلام سړو، خوږو او رڼو چینو ته تږي راولو او بیرته یې تږي بیایو. تعلیمي نصاب په دنیوي او اخروي علومو کې ځکه ډېر خطرناک دی چې له لوستونکو څخه یې ویناییز اتل او د علم په ډګر کې د غلیم پر وړاندې بګیل، مړز او داخلي اختلافاتو د پارولو لښکر جوړوي. ټولې زده کړې مو غیر تطبیقي، ترخه، بې خونده او پیکه میوې لري. همداسې د کیمیا استاد 20 کاله تحصیل او تدریس وکړي، یو صابون نسي جوړولی. زموږ دیني عالم 20 کاله تحصیل وکړ، دروغجن، رښتینی، غیبتګر، ناصح او ډارن نسي سمولی. دیني عالم خپلې ټولنې ته سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا لپاره وړ شخصیت نسي روزلی. زموږ د بدمرغۍ پړه پر اسلام ځکه نسته چې اسلام انسانان داسې باطني سپېڅلتیا او صالحو اعمالو ته په عالمانه بڼه چمتو کوي چې وګړي او ټولنې د سعادت لوړې کچې ته رسوي. دغه لارښوونې په قرآن، نبوي احادیثو او اسلامي فقه کې سته. ټوله پړه پر چا روا کړو چې مالي منابع په عامه خدماتو کې نه لګوي. پر پوهانو چې دیني او عصري تعلیمي نصاب، ښوونیز چاپیریال او روزنیزو برنامې په تطبیقي او منتجه بڼه نه جوړوي. متاسفانه نصاب په بې شمېره مسلکي او علمي نیمګړتیاوې لري. دا په داسې حال کې ده چې اسلام هیڅ کمی او نیمګړتیا نه لري. په لنډه توګه د اسلام د وړاندې کولو دود مو نبوي نه دی. هر څوک له خپلو خامو تجربو سره خامې طرحې وړاندې کوي او هر یوه ډله ځان ته د اسلام اصلي منبر او مخالفو ډلو ته بېلارې وایي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري نړۍ د ستونزو د حل معمولې بار هم نسي پورته کولی. سر ته رسول او پر ځای کول خو ستره خبره ده. د شیراز غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو، نننۍ د اسماء القرآن خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر یوې بلې داسې خپرونې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم پر لوی الله جل جلاله مسپارم.